نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار شو نو چې بیمار شو نو کفار خوشاله وو لا بیمار شوی هم پوره نه و خو په دې ږیره مبارکه کې سپین ویښته راغله نو خلکو وی دا کفار وی ډېر ښه وشو که خیر بس اوس سپین ږیری شو بله ورځ به مړ شي او دې ته یې نه کتل چې هلکه دا بېوقوف بچیان دا مرګ په سپینه ږیره دی بلا سپین ږیري موجود وي نوسي مړه شي ماشومان نوسي د ډېک نوسي مړه شي خیر د هغوی خوشحالي کوله او بس خو چې دی مړ شي نه زوی شته نه ورور شته نه پلار شته بس خبره ختم د ده د مرګ سره به خبره ختم وي الله پاک د نبي علیه الصلاة والسلام د دلجویۍ دپاره او د کفارو په مخ د سپېړې دپاره دا صورت نازل کړه انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر بېشکه پیغمبره مونږ تا ته حوض کوثر درکړی مونږ تا ته خیر کثیر درکړی دی دې باندې تفصیل نه کومه ډېر خیر مې درته درکړی دی نو یو حوض کوثر هم دې مراد دی حوض کوثر د قیامت په ورځ باندې میدان حشر کې به یو حوض رسول الله مبارک به هلته تشریف فرمایي د هغې نه پیپ راغلی دی د جنت نه دې حوض کوثر ته او لوښي دونه ډېر دي لکه د اسمان دا ستوري چې د شپې تاسو ګورئ دونه ډېر لوښي دي او چې څوک نبي علیه السلام سره ډېر محبت کوي او د نبي علیه السلام ورسره ډېر محبت کوي نو نبي علیه السلام به په خپلو لاسو په خپله لپه کې به اوبه رالي او هغه ته به یې ورکوي تاسو چې دعا کوئ خدایه د نبي علیه الصلاة والسلام په لاسو مبارکو مو د حوض کوثر اوبه څښل نصیب کړي الله ته څه ګرانه ده څه چې دا موږ بې خونده ګناهګار مجرمان تورمخي خبره باندې پوه شوې د ګناه د وجې نه ولې چې رسول الله ته کړه اوهو تاسو د صحابو لږ تاریخ باندې نظر واچوئ انا اعطیناک الکوثر حوض کوثر مې درکړو خیر کثیر مې درکړو فصل لربک وانحر قرباني م کوه او لمونځ م کوه دغه تفصیل کې نه ده ان شانئک هو الابتر دا ټکی مقصد دی ان شان دا خلک کوئ چې زه د ده خو څوک نشته به دی به مړ شي خبره ختم نه دا بې برکته دي دا لنډې بوچي دي ان شانئک هو الابتر دغه بې برکته دي او ستا برکت دا روان دی ستا که د خپل زامن نشته نو نه دي دا روحاني دا څومره بچي د نبي علیه الصلاة والسلام دا روحاني بچي دي دا علما دي دا مسلمانان دي یو مقوله ده کل تقي ونقي فهو آلي هر نیک او تقوادار سړی دا زما آل دی دا زما بچی دی رسول نبي علیه الصلاة والسلام صحابي ورته ووایي چې زه تاسو دپاره په منزله د پلار یم زه تاسو دپاره پلار بچي ته دا ښایي داسې کوه داسې کوه داسې کوه وړوکی تربیت ورکوي نو زه تاسو دپاره په منزله د پلار یم نو چې تشې میتیازې کوئ داسې کوئ خلکو به خندل سلمان فارسي ته یې وی دا لا څنګه دین دی خو د میتیازو چلم تاسو ته ښایي چې میتیازې داسې کوئ او یا رسول الله مبارک راغی ما ته سړي داسې خبره کوله وی او زه تاسو دپاره په منزله د پلار یم دا چل درته ښیم هلته عرب به څه د جاهلیت په دور کې یو به دغلته ناست و یو به دلته ناست یو بل سره به یې خبرې م کولې په ولاړه به یې میتیازې کولې او زناورو په شان د زناورو غوندې زناور چې غوا میخه چې سوټه کوي یا تشې میتیازه کوي نو پاسې ودرېږي دا خو د زناورو طریقه وی او موږ ته دا طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې زما ورونو دا مدرسې دي دې سره خپل ربط او تعلق قایم کړي ظاهري تعاون او امداد مو سره کوئ مالی تعاون امداد مو سره کوئ او د ټولو نه غټه تعاون دا دی چې دا خپل بچي راولېږئ نن چې دا منورې چهرې تاسو وینئ مخکې وروستو ګورئ نو دا د دغې مدرسو برکت دي او دا مدرسې بعضې خلک ما ته ووایي وایي یاره جي دا مدرسې خو دونه ډېرې دي دویم دا دی الله نور یې ډېرې که ټولې چلېږي
ټولې چلیږي که دا چېرته یوه مدرسه وی په دې ټوله علاقه کې نو دا دونه ډېر طالبان به رسایول په کوم ځای کې دا خو د یو عالم په زړه کې مله واچي د بل عالم په زړه کې مله واچي خو دا زما یاد وساتئ چې دا یوازې د علماو کار نه دی دا دین تاسو هم ټول مسلمانان یې وایو الحمدلله ټول مسلمانان یې په دې کې به باقاعده ورسره شریکېږئ ښه نقد پیسې به م ورکوئ خپل بچي به م ورته رالیږئ د لاسو خپو خدمت به م کوئ به هر حال الله دې موږ او تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي